د نن چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د افغانستان لپاره د ناروې له شارځافیر سره لیدنه کړې. د ناروې شارځافیر افغانستان کې د امنیت ټینګښت، کلي ثبات، له نشه یي توکو سره جدي مبارزې او بشري وضعیت ښه والي په برخو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې ستایلې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمي د ملي تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي تیر کال د هیواد شاوخوا 15,000 علماو، متنفذین او مخاورو له اسلامي امارت څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او ایران هیواد لوړپوړي پلاوي ترمنځ د هرات خواف اوسپنې پټلۍ اړوند د پانګوالو جذب او پراختیا هوکړلیک لاسلیک شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د خوست شیخ زاید پوهنتون د طبیعي علومو ملي سمپوزیم کې وویل مسلمانان او غیر مسلمانان په دې اتفاق دي چې د دنیا پرمختګ په علم پورې تړلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس ننګرهار او سرپل کې 11 تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تړاو نیولي دي. یاد وزارت زیاتوي همداراز ملي پولیسو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې نشه یي کروندې هم اړولې دي. ګمرکونو د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطه وایي د اسلام قلعه سرحدي ګمرک کې د ګازو د یو ټانکر د سوځېدنې مخه ونیول شوه. د امر بالمعروف وزارت مسؤلینو د کورنیو چارو وزارت اړوند شپږم نظامي کنډک له مسؤلینو سره په ناسته کې هغوی ته وویل هر اصلاحي کړنه مو د مشرتابه د حکم پر اساس د نظام استحکام او بقا لپاره ده او نه غواړو په دې برخه کې شخصي غوښتنې پر خلکو ومنو.